د شپږو میاشتو راهیسې غیر فعاله موبایل سیمونو په اړه د پی ټی ای احکامات. پاکستان ټیلیکومونیکیشن اتارټي د هیواد په کچه د موبایل سرویسز د موثر او خوندي استعمال د یقیني کولو لپاره لارښوونې جاري کړي دي چې له مخې هغه موبایل سیمونه چې په پرله پسې ډول د شپږو میاشتو لپاره استعمال نسي، نه کال، نه اس ام اس او نه هم انټرنیټ غیر فعاله ګرځول کیږي او بندیږي. د پی ټی ای د وینا له مخې دغه بند سوي سیمونو د ټاکلي طریقه کار تر بشپړېدو وروسته نوې صارفینو ته بیا جاري کیدای سي، ترڅو د موبایل نمبرو غیر ضروري ذخیره او ناوړه استعمال مخه ونیول سي. تازه صورتحال دا دی تر اوسه د پی ټی ای له لوري په دې پالیسي کې کوم نوی بدلون یا اضافي نوټیفیکیشن نه دی جاري سوی، خو موبایل شبکو ته هدایت سوی چې پر دې پالیسي دوامداره عمل وکړي او صارفینو ته له وخته مخکې خبر ورکړي. پی ټی ای له صارفینو غوښتنه کړې چې د خپل سیم د فعاله ساتلو لپاره وخت پر وخت کال، پیغام یا انټرنیټ استعمال کړي، ترڅو د سیم د بندیدو څخه ځان وژغوري.